السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې وای فای څنګه هیک کړو. دا یوه بله طریقه ده دوستانو، نورې طریقې مې هم درښولې دي او نورې طریقې به هم درښیم. د ځینې وای فایان دي چې هغه په ډېرې اسانۍ سره نه هیک کېږي، لکه ځینو اشخاص سره شخصي وای فای په جیب کې ګرځي نو هغه ډېر اسانه کېږي. دغه طریقه هم زه تاسو ته وښیم، خو دغه په دفترو کې چې کوم وای فایان دي د هغه د هیک طریقه ځینو ملګرو غوښتې وه. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دا طریقه زده کړئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. دوستانو مننه چې زموږ چینل ته مو دومره سبسکرایبر وکړئ، 100 سبسکرایبر دي اوس مهال، او زما لاندې بل چینل دی هغه هم سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې وګورئ. زه په ډسکرپشن کې لینک درکوم دغه چینل دی چې ډېرې ښه ویډیوګانې لري. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې زه به دا طریقه د تاسو ته وښیم. یو بله طریقه یې هم ده، دغه زما د چینل ټولې ویډیوګانې وګورئ، انشاءالله ستاسو په در خوړل کېږي. دغه بل چینل اسمټیک په نامه 445 سبسکرایبر یې اوس مهال دي او ډېرې ویډیوګانې هم پکې اپلوډ شوي. دوستانو تاسې کتلی شئ او سبسکرایب کولی شئ. نو لطفا دا چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر هر چا د مخه تاسو ته در ورسیږي. دوستانو دا زما د یو کال مخکې چینل دی، تقریبا چې سبسکرایبر یو څه کم شوي دي. نو تاسو کولی دلته ویډیوګانې وګورئ او زما سره د چینل په مخ پولو کې مرسته وکړئ. نو انشاءالله کله چې د چینل منیټایز شو نو ډېر منندوی به مو یم دوستانو. نو اوس هم تقریبا ډېر ویوز لري زما چینل اوس مهال. دا فقط د 1006 ویوز، تقریبا 1600 ویوز تقریبا په تېره هفته کې ورته راغلي دي واچ ټایم، او 800 ویوز دي په 28 ورځو کې. نو 2 سبسکرایبر یې پیدا کړي دي، تر 2 ډېر. نو راځه دوستانو دغه اپلیکیشن به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ وای فای هیک کړئ. نو که چېرې تاسو غواړئ چې هیکینګ هم زده کړئ، دغه اپلیکیشن تاسو ته هیکر ایکس لرن ایتیکل هیکینګ، دغه ایتیکل هیکینګ درښیي دوستانو دغه اپلیکیشن. نو دغه تاسو ډاونلوډولی شئ. زه به بل اپلیکیشن هم در وښیم د هیکینګ دپاره چې تاسو ته هیکینګ درښیي. نو راځو اول د واره به د وای فای د هیک دغه در وښیم. وای فای میف په نامه اپلیکیشن دی. دا هغه اپلیکیشن دی چې تاسو ته درښیي چې په کوم ځای کې وای فای دی، ستاسو څخه څومره وای فای لرې دی او تاسو ته څنګه دی. داسې دغه طریقه سره تاسو ته وای فایان درښیي دوستانو. دلته یې پاسورډ درته راوړي، دغه باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ هلته دننه تاسو پاسورډ لیکل شوی دی. بیا به تاسو راسئ خپل وای فای به چالانده کړئ دوستانو. کله چې مو وای فای چالانده کړه تاسو ته خپل وای فای راوړي، نو دغه پاسورډ به پکې ورکړئ. اوس ما سره وای فای نږدې ځای کې نشته، دغه وای فای به داسې آن کړئ، دلته تاسو ته وای فای راوړي. دلته وای فای نشته زما سره اوس دوستانو. کله چې مې وای فای پیدا کړي زه به تاسو ته طریقه بیا در وښیم. که کوم پوښتنه درلوده ما دې سکرین شاټ راواستوئ، زه بیا جواب کوم درته. دوستانو زما د واتساپ نمبر دی 02015 95 دا وای فای فری دی او داسې نور دي. نو په خارج کې وای فایان ډېر دي، دلته تقریبا ډېر نشته. خدای درښیي چې تاسو څخه څونه لرې دی وای فای، 25 متره، 16 متره، 500 متره، دغه نه داسې لرې دی وای دغه درښیي. دا ځئ دوستانو ویې ګورئ، سم یې وګورئ، تاسو یې ور ډاونلوډ کړئ. که کوم پوښتنه مو درلوده ما څخه یې کولی شئ. راځئ هغه اپلیکیشن به هم در وښیم چې تاسو ته هیکینګ درښیي. لرن پروګرامینګ ښه دوستانو، زه به تاسو ته په بله ویډیو کې تاسو ته ټول هغه د هیکینګ هغه اپلیکیشنان در وښیم چې تاسو ته هیکینګ درښولی شي. راځئ دوستانو دا ویډیو په دغه ځای ختموو، تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. نو دغه اپلیکیشنان تاسو ته ډېر په درد خوړل کېږي. که چېرې تاسو انګلیسي ویلي، انګلیسي مو سر خلاصېږي، نو دا تاسو ته مکمل ډول په ضمانت سره هیکینګ درښیي. نو دغه پروګرامینګ هاف لرن ټو کوډینګ زده کړئ تاسو دوستانو، بیا تاسو ته انشاءالله هېڅ مشکل نشته. او بل هغه ویډیو دغه چې ما ویلي وه په دغه کې تاسو څنګه کولی شئ مداربسته کمرې هیک کړئ، نو هغه هیک به زه تاسو در وښیم. خپل ملګري م باندې حیران کوي، نو زه به هغه تاسو ته در وښیم. او که د ترمکس په واسطه مو د هوا حالت معلومول خوښ وي نو هغه ویډیو به هم زه تاسو ته اپلوډ کړم. تاسو فقط په کمنټ کې راته ولیکئ چې زموږ دا ویډیو په کار ده. دوستانو مننه چې دلته زما په ویډیوګانو کمنټونه کړي دي، ډېره مننه چې زما په ویډیوګانو کمنټونه کوئ او موږ ته نور هم همت راکوئ چې نور دغه هم وکړو. دوستانو ته زما په دغه چینل کې هم ډېرې ښایستې ویډیوګانې که چېرې تاسو وګورئ نو ډېر به ښه خوند وکړي. دوستانو دا چینل تاسو که چېرې غواړئ چې دا زما چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو وګورئ دا ویډیو مې اپلوډ کړې ده. دغه ویډیو لاندې دلته چینل سبسکرایب بټن درته راځي، نو دغه سبسکرایب بټن به تاسو داسې کلیک کړئ، بیا به د بیل آیکن کې د ال نشان ووهئ. کله چې د ال نشان ووهئ زما ټولې ویډیوګانې به تر هر چا د مخه تاسو ته در ورسېږي. نو دغه دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان په لوی او بخښونکي الله تعالی مو سپارم.
خوشحاله او کامیابه ژوند ولرئ.